د سورۃ البروج یو وظیفه ما ورکړې وه او ویلې مې و چې د چا که چېرته د ویزې مسایل وي چې په ویزه کې څه مشکلات راځي، کاغذونه بار بار جمع کوي او هغه ریجیکټ کېږي هغه کله ناکله انټرویو خراب شي او کله ناکله ورپسې میډیکل راشي او کله ورپسې یو مسله کله بله مسله، قسم په زرګونو مسلې ورته پکې راوځي. د هغه ملګرو دپاره مې وظیفه ورکړې وه د سورۃ البروج. ماشاءالله د الله تعالی ډیر شکرګزار یم چې د ډیرو مسلمانانو ورونو په هغې باندې ښېګړه شوې ده. الحمدلله دومره ریزلټ یې راته راغللې، دومره ریزلټ یې چې د حد نه زیاتې بیا مې وغوښتل چې د مسلمانانو ورونو ته یو پیره بیا یاد دهاني وکړمه چې د کومو ورونو مخې ته هغه ویډیو زما نه ده راغلې، نو کیدای شي دا ویډیو زما په مخه باندې ورشي او یا په هغه ټیم کې زه نه وم فالو کړی، نو شاید هغه ویډیو نه یې کتلي هغه به. نو راځئ چې بیا درته ووایم د سورۃ البروج آسانه وظیفه د هر قسمه ویزې د مشکلاتو دپاره. ځینې خلک بیا اعتراضات کوي په وظایفو باندې، خو انشاءالله ټرای کوي او مزید ترنه واخلئ، د الله پاک شکریه ادا کوي چې د الله په کلام باندې ستاسو مشکل حل کیږي. طریقه کار یې دا دی یو او یا پیرې به وې د ورځې صرف 9 ورځې وظیفه ده. په 9 ورځو کې به د خدای پاک انشاءالله 100% کار کوي. په 9 ورځو کې انشاءالله داسې ناشنا وظیفه ده، یو پیره پې عمل وکړه ته بیا تماشه کوه چې کار دې څنګه نه کېږي. انشاءالله ښه 9 ورځې وظیفه ده، یو او یا پیرې به وې، مخکې وروستو 11 پیرې د مونځ والا درود شریفه. او که چېرته مثلا یو هفته تیره شوه او هغه مسله دې حل نه شوه، نو خیر دی په دویم ځل باندې یو هفته ګیپ پکې پرېږده او بلې هفتې له بیا شروع کړه. انشاءالله خدای پاک به دې خامخا دا مسله حل کوي که هر قسمه مسله وه. او بله خبره ناشنا په دې وظیفه کې د آسانۍ دا ده چې دا په 15 قسم کولی شي، په 4 هم کولی شي، په ځان هم کولی شي او په 8 کسبان هم کولی شي. 71 پیرې ویل دي د ورځې د سهار نه د ماښامه پورې ټیم دی ستا سره چې په هر ټیم کې ویلی شي، نو انشاءالله بالکل کار به کوي او 100% کار به کوي. او نور مسلمانانو ته ورشیر کوي، صدقه جاریه کوي چې تاسو ته هم فایده میلاو شي او ما ته هم فایده میلاو شي چې د کوم ورونو داسې مشکلات دي چې خدای مشکلات حل کړي. سره جزاکم الله خیره.